عزتمند ضمیر خان له یو کس راغلی دی چا ورسره دوکه کړې ده. نو عزتمندو دا دوکه ورکول دا یو لوی او عظیمه ګناه ده، د دې نه ځان وساتئ. السلام علیکم. هغه پښتانه چې کوم ور دي سړی سره دا د دې غریب سره دا کار کړی دی، دا سه عمل وسره کړی دی چې دا خو مسلمانان نه کوي، دا خو پښتانه نه کوي، دا خو چې مور پښتون ناوړي وي په دغه غیرت وي دا عمل نه کوي. موږ په ډیوټي باندې وراغې جړه پر یاد کو د ځان خپل 2000 روپۍ راغستې وي، چرته د راغستې وي سره په کول دا وړای په وړل دا لوټ ول ور کړی دی. د ایران لوټ ته د ایران 1000 روپۍ دی، کدا سو دي 10000 دی، د ایران 10000 دی، کدا 10000 لوټ ته کنه 10000 دی کا 1000 دی. دا لوټ ول ور کړی دی چې دا والا دا ډېر زیاتې پیسې دي، دا وړول راتلو گاډي ته راخې جوړې 2-3 سپېړې مواله دی، پیسې نه راوغستې او وړول تلې وړول هاي تب د پنجاب نه راغله، تب د سند نه راغله، تب د بلوچستان نه راغله، تب هم د خیبر پختونخوا او پختون به او گاډي هم د سره د موټر سره خپل موټر او نه گاډي پر اسو د دې نوټونو سره ورټا کوا او لا ګرځم په غریبانو یې او چې دا ګرځم په غریبانو یې شمه نو غریب له د سیستان والدا چې داغه لپاره 2000 روپۍ هم ډیر شي دي. دا 2000 روپۍ بدل زدر کوم رپورټونه مکوا او خدای ته ورسېل مکوا دی وردا الله لري خوشاله کارت نه ولې دا ونی ساله کا موبایل د قصونی سا تورې چې اشترا سره او کنهشترا سره دا 2000 دی د 10 روپۍ د مرابانه حرامي کرا سره نوري دا والا بس الله د دوا کا دا والا رپورټونه مکوا داري والا داري غبل کاغذ والا اځه مشه کارت نه راغشه کارت نه راغسته هر څه دې اغسته دی هي بزا زره د نور سنوم بای او زندگی د خدای چرته لاس ول راوسته د سه موقوا نو بیا بدوانه او بیا خپل حساب کتاب او خبرې به وکړه ځکه چې دا وجه زده دا بچول رزق وړه پیجنې هغه وړه چې کوم الله پاک رزق وعده کړی دا الله ورکړي. خود ځان له 2000 روپۍ راغسته وی اول ما ورکړی دا خبره ختمه زماړو 200 روپو تم ضرورت نشته 15 ورځې دی نه اختر دیم دسه وکم دنیا نه ورانی کی په ما سره کیږي ځکه چې تنخواه اخلم خدا پیژنې دا غریب معذورم دی په خپل باندې دا کونټای وسره دا وی دا کم زی د دې ما ورکړی کی او دا نه واغسته را پیسې کم دا هغه کې فوټ روانو او دا هغه کې ما راغی ورته کول دی خراج چې ورلم ولېګان چې تراو خو دې بینک ته وړم چې 1000 روپۍ لدار کم بچولې وې شي ها بیا چې واده فاست ته پوسټ کا ول بینک باندې یو تر هغه 700 روپۍ ورته لدار کوم ما نه نشه راځي ما نه نشه روپۍ یو بری ورته هم راو کړم ما نه نشه بیا نه دوه پړه خاطر کول دا ورکړه کراچي دی راوي باسه اکار پکې پدغه رزق باندې پدغه پیسو دی اوس بچو لري رزق والا ک پښتون د بے غیرته بچیا اوس ته په بچو لري رزق والا چې ته ادا سي حرکتونه کې خدا وخت پراشي او دا غریبي چې کومه ده کنه دا الله مالکی تا دې 2000 واغسته ما ورله 2000 ورکړي په ما هیڅ نه کېږي دنیا نه ورانی کی واده وردا ما بچو ته رزق شتا واده د رزق الله کړي خو دا بچو ته رزق نه ټیک ده کنه به پښتو بس خیره ورته وکړه ما کوم چې خدای چرته په سملار کې الله پاک دې غار کې الله دې فرام موټر امين الله دې غار کې الله دې دبای امين کې خدای پاک دا اینه ته الله ته غار کې خدای هدایت وته مکه یہ ایکسیډنٹ کې ویا چرته په بلکاته کې ور پیښ کې هم ته په دوا وکړه الله دې خوشاله الله دې لیدونه امين الله دې خوشاله امين کې بدق پیسې والو د کارت رپورټ ته وکړه ځه کسان کې څومره پولیس والا دي پښتانه دي الله دې خوشاله لري قربان دې شم مننه مهرباني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې دوکه کوي نو دا زمونږ نه دی، یعنی زما امتی نه دی، ځکه زما امتی د سره دوکه نشي کولای چا سره. دغه شانت علما فرمای څوک چې دوکه کوي او یو انسان له دوکه ور کوي نو دی خو به دغه انسان دوکه کوي او الله له خو دوکه نشي ورکولی نو په ورځ د قیامت به الله پاک په ده باندې قهر او غضب شي او دغه شانتې په ورځ د قیامت به د شفاعت نه محرومه شي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. عزتمند موږ ته پکار ده چې دغه دوکې ورکولو نه ځان وساتو، چا له دوکه ورنه. نن سبا هر سړی لګیا دی بازار کې هر ځای کې دوکې شروع دي خو د دې د قهر او د غضب او د ګناه نه دي خبر، د دې د سزا نه دي خبر چې په دې ماته کومه سزا ملایي. او الله پاک دې زموږ ټول دغه دوکه بازي وباسي.